اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. د دعا نه مخکې زه خپل ټول اوریدونکو ته یو خدای اختر مبارکي وایم. کې دې بل پروګرام د اختر نه وروسته وي، نو یو خدای اختر مبارکي وایم. الله دې ټول تاسو ته مبارک کړي. او یو اهم پیغام، ضروري پیغام، همدردانه اپیل تاسو ته کومه، درخواست کومه چې د دې هوایی فایر نه ځان وساتئ. دا مکوئ، د خدای دپاره پردي کورونه مروانوئ، په خلکو باندې د خوشحالۍ مه ګډې وډې کوئ. دا ستاسو د لږ ساعت خوشحالي وي، خو د بل په کور کې غم پیدا کیږي. نو بالکل چې فایرونه کې دا درته یو همدردانه درخواست کومه. بل په بازارونو کې رش مه جوړوئ. سودا وکړئ، ځای د بازارونو نه زنانه، ماشومان، خلک، سوداګانې ضروری نه ده چې موږ د خامخا په بازارونو کې منډې ترړې ها هو زنانه. دغسې خپل ضروریات واخلئ او بازارونو کې رشونه مه جوړوئ. د غلاګانو یاره ده، د دماکوم یاره وي، نور فتنې فسادونه دي نن سبا. نو د دغه فتنو فسادونو نه ځان محفوظ کې. دا 2 ورځې د عبادت پاتې دي، نو په کار ده چې ټوله شپه په بازار کې ګرځو یا ټوله ورځ په بازار کې ګرځو چې مونږ عبادت وکړو. د عبادت ورځې دي چې مونږ الله باندې ځان وبخو. الله دې زمونږ د عبادت ټول قبول او منظور کړي. دا روزې دې الله قبول او منظور کړي. الله دې سونه مردگان د اهل اسلام شوي دي، مرګرو ډېرو د دعا درخواست کړي دي. الله دې د ټولو شرعي حاجات پوره وګرځي. د چا مردگان دي الله دې مغفرت نصیب کړي. څوک بیماران دي کورونو کې دي، هسپتالونو کې دي، الله دې ټولو له شفا کامله ورکړي. الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي او الله دې زمونږ دا باقی ورځې په عبادت کې تیرې کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.